برېښنا د معاصر ژوند له اساسي اړتیاوو څخه د هغه ځواک چې د خلکو ورځنی ژوند اسانه کوي او د اقتصاد د حرکت بنسټ جوړوي. کله چې طبیعي سرچینې لکه اوبه په سمه توګه مدیریت شي، نو پایله یې د انرژۍ زیاتوالی او د خلکو لپاره لا ډېرې اسانتیاوې وي. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې وروستیو وروختونو د هیواد اوبو بندونه ډک کړي، چې له امله یې په ټول هیواد کې د برېښنا د ویش کچه د پام وړ لوړه شوې ده. د یاد شرکت عملیاتي رئیس انجینر صفي الله احمدزی وایي چې دا مهال په ډېرو سیمو کې 24 ساعته برېښنایي خدمتونه وړاندې کیږي او د برېښنا تولید او عرضه له 90 سلنې تر 100 سلنې پورې لوړه شوې ده. اقلیم هم تغییر کړی او د دغه اقلیم بدلیدو سره زموږ اوبهیز دستګاهګانو کې اوبه ډېرې شوي دي او موږ خپل تولید داخلي تولید هم ډېر کړی دی. نو دغه داخلي تولید هم باعث د دې کېږي چې موږ خپل تقاضا پوره کړو. خلک هم مصارف کم کړي دغه وخت کې. نوموړی زیاتوي چې د شبکو د پراختیا په موخه نوي برېښنایي شبکې فعالې شوي څو د دوامدارې برېښنا د لیږد ظرفیت لوړ شي. د هغه په وینا د اوبو د بندونو د ډکېدو له امله د برېښنا تولید هم زیات شوی. د بیلګې په توګه د نغلو او سروبي ماهیپر بندونه چې پخوا یې د وچکالۍ له امله یوازې له 10 څخه تر 15 مېګاواټه برېښنا تولیدوله، اوس دا کچه 189 مېګاواټه ته لوړه شوې ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د منظم او دوامدار تامین هرکلی کوي او وایي چې دا پرمختګ نه یوازې د دوی ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي بلکې د ژوند کیفیت یې هم ښه کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت په اوسنیو وختونو کې د کابل ښار برېښنا نسبتا زیاته تامین کړې ده او دا برېښنا د ټول کابل ښاریانو په ژوند باندې مثبت اغیز لري. اوس فعلا خو د کابل د برېښنا ډېره ښه شوې ده نسبت په نورو وختو سره. کارپوهان باور لري چې د برېښنا دوامدار تامین د اقتصادي ودې، صنعتي پرمختګ او د خلکو د هوساینې لپاره بنسټیز اهمیت لري. د انرژۍ ثبات کولی شي پانګه اچونه زیاته کړي او د خدماتو کیفیت لوړ کړي. په ټوله کې د اوبو سرچینو ښه مدیریت او د برېښنایي شبکو پراختیا د هیواد د انرژۍ سکتور د پیاوړتیا لپاره مهم ګام بلل کیږي. تمه ده چې د دې ډول اقداماتو په دوام سره به خلک له لا زیاتو اسانتیاوو برخمن شي او د هیواد اقتصادي بهیر بلا چټک شي.